افغان سوله او د هند او پاکستان کشمکشونه دا چې د افغانستان په اړه یو پر بل څه تورونه پورې کړي یو څوک په حق دی دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر اکبر حسین ویلي هند په پرله پسې توګه هڅه کوي د افغان سولې پروسې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او دا بهیر له ناکامۍ سره مخ کړي. نوموړي زیاته کړې برعکس اسلام آباد تل هڅه کړې ده چې د دې پروسې په بریالي کېدو سره به دغه هیواد کې روانه اوږده جګړه پای ته ورسوي. هغه هند د همدې پروسې ګډوډولو لپاره د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړی او زیاته کړې ده چې هند په وار حتی په پاکستان کې د دې پروسې د سبوتاژ هڅه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې هند بیا ویلي دوی د پاکستان تر نفوذ لاندې واک ته د طالبانو له بیرته راګرځېدو اندېښمن دي. بلخوا طالبان به د هند په اړه پر خپلو ژمنو وفا ونه کړي. یوه پخوانی هندي ډیپلوماټ کنوول سیبل ویلي هند په افغانستان کې د طالبانو له پیاوړتیا او دغه راز د پاکستان له اقداماتو اندېښنه لري. د په خبره طالبان د پاکستان تر اغیز لاندې دي او د پاکستان او هند ترمنځ کشمکش به د اسلام آباد له لوري د هند پر وړاندې د طالبانو د لمسون سبب شي. نوموړي دغه راز ویلي چې طالبان ښایي پر ژمنو عمل ونه کړي او له اقلیتونو سره له تاوتریخوالي ډک چلند وکړي. کنوول زیاتوي که طالبان له سوله ییزو لارو په افغانستان کې حضور پیدا کړي نو د سیمې لپاره ګټور دی، خو که په زور واک ته رسیږي یا جګړو ته ادامه ورکوي نو د سیمې پر ټولو هیوادونو او اقتصاد به منفي اغیز ولري. په همدې حال یو شمېر هیوادوال اندېښنه څرګندوي چې د هند او پاکستان روان کشمکشونه او جنجالونه به د افغانستان د سولې پروسه د خنډ او ځنډ سره مخ کړي. ګرانو کتونکو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.